كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. بشک هغه کسان چې د میش په آیاتونو کافر شوي دي زر ده چې میش به هغوی یور ته ننبوسو. هر کله چې د هغوی څرمنې په یور پخې شي میش به هغوی ته د هغوی نه غیر نورې څرمنې وربدلې کړي د دې دپاره چې دوی عذاب وڅکي. بشک الله تعالی ډېر غالب شه حکمت ولدی. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. او هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او نیک عملونه یې کړي دي یقینا میش به دوی داسې جنتونو ته داخل کړي چې د هغې لاندې ویلې بهیږي چې دوی به په هغې کې تر تلتله همیشه وي. د دوی دپاره په هغې کې ښې پاکې بیبیانې دي او میش به دوی ښه ویژد سیوري ته داخل کړي. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. بشک الله تعالی تاسو ته د دې حکم کوي چې امانتونه خپل حقدارانو ته وسپارئ او دا چې کله تاسو د خلکو په منځ کې فیصله کوئ نو په انصاف سره فیصله کوئ. بشک الله تعالی تاسو ته ډېر ښه نصیحت کوي. بشک الله تعالی ښه اورېدونکی ښه لیدونکی دی.